ګرانو ملګرو تاسو به خیال کړی وي او شاید تاسو ته په ایرپورټ کې خپل موبایل هم چارج کړی وي. د خپل یو سافټویر انجینیر ملګري پیغام تاسو ته ټکی په ټکی درسوم. پکار ده چې ملګري ته مستفید شي او دغه ضروري خبره هر چاته ورسیږي. خپل سافټویر انجینیر ملګري ماته وی چې نن سبا په ایرپورټونو کې د موبایل چارج کولو USB پورټس لګېدلی وي او د هغې سره کیبلز هم وي. یوه خبره یاده ساتئ چې دغه کیبلز کمپرومایزډ هم کېدی شي او یا اکثر هیکرانو خپل چارجنګ کیبلز هلته قصدن او پخپله پاتې کړي وي چې خاص چیپ لري او د چارجنګ په وخت کې ستاسو د موبایل ډیټا، تصویرونه، ویډیوګانې او بینک انفارمیشن هیک کولی او غلا کولی شي. که په ایرپورټ کې د چارجنګ ضرورت لرئ نو خپل چارجر استعمالوئ او که خپل چارجر نه لرئ نو په پردي یا د ایرپورټ پر چارجر د چارجنګ په وخت کې خپل موبایل بند او آف ساتئ. دغه ضروري خبرې د محترم ډاکټر دیدار یوسفزي صاحب وی. باید چې موږ زیات خیال او احتیاط وکړو. ګرانو ملګرو که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک او د ملګرو سره یې شیر کړئ او یوټیوب چینل مې خامخا سبسکرایب کړئ. خوشحاله اوسئ.